بسم الله الرحمن الرحیم. واذا دخل المسافر في صلاة المقیم مع بقاء الوقت اتم الصلاة. پرین د صلاة مسافر باب شروع شو او دا مې وویل چې سفر هغه دا چې په اخسره د شریعت احکام بدلیږي او شرعي سفر هغه دا چې انسان د یو داسې ځای ته د تللو اراده وکړو چې د ده د هغه ځای په یو شی د 3 ورځې مزل وي. هغه مزل چې د انسان د پښې تللې په اعتبار سره وي یا د ایسته تللې په اعتبار سره وي، په دې شی مزل د یبه معتبر نه ده. ولې چې یبه شی کله هوا موافق طرف نه یا جوز وي یا کشکی وي تیز دریمي چې به مخالف طرف نه بیا نشي تلای او خوشکی شي بیا دا مسله نشته. بیا د سفر د فاصله په باره شی کتب فقه سے مختلف صالح اقوال نقل شوی دي. دا قولیا موجود ده چې 63 میل فاصله چې وکړو بیا دا می سفر شو. دا قولیا موجود ده چې 54 میل فاصله وکړو بیا دا می سفر شو. دا قولیا موجود ده چې 48 میل فاصله ده وکړو بیا دا می سفر شو. او دا قولیا موجود ده چې 45 میل فاصله ده وکړو بیا دا می سفر شو. او په دغه ټوله شی فقهای کرام د 48 میل ولا قول مشکړه ده. دا داسې مزل وي چې د ورځې سبا مل نه سفر شروع شي بیا د زوال وخت پورې یو داسې ځای په سترګې پټ کړه وي چې په هغه ځای چې بیا دیه پړاو وچای شپه تیرای آرام وکړو د سبا ته بیا راولې سر سبا. نو 48 میل چې دا د 3 ورځې کل فاصله ده. مطلب یې دا شو چې از مناسب خلق 14 میله مزل کو د ورځې. او په نزد د احناف د مسافر فرض په هر صلی رکعتیل موضوع 2 رکعتینا دي. په دغه 2 رکعتې باندې زیاتای د رکعتینا دا جایز نه دی مسافر ته. بیا کچره مسافر صلی رکعتل منځ وکړو او په 2 رکعت د نوستای کړه په انداز د اتوخیه انداز د تشهود یا 2 رکعتینا د فرض نه کافی کېږي او 2 رکعتینا یا د اخرینی نافل شل. او کچره په 2 رکعت باندې نوست نو په انداز د عبده و رسوله بیا د المنز باطل شو او د ټول رکعتینا یا صلی سره نفل شل فرض دوباره کوي. یا دا مسله ذکر شلا چې سیک د شهر د آبادی نه جدا شو بیا دای می سفر شو. دو زوینا د سفر ابتدا شروع شلا چې د کلی آبادی نه دای جدا شي د سفر ابتدا شروع شلا به دای 2 رکعات کوي. او دای به همیشه د پورا دغه سم مسافر وي چې سه پر د پیو شهر شه د 15 ورځې یا د زیوته د تم کېدل نیت نه کړه. کله چې د پیو شهر شه د 15 ورځې یا د زیوته د تم کېدل نیت کړهو هم بیا دای مقیم شو. د چې مقیم شو به المیز پیرا کوي. اوس چې یو شهر ته داخل شو او د په شهر شه د 15 ورځې د استوګ نه نیت نه وکړه بلکې دوی دا ویل چې سبوته ووزو بلخته ووزو. په دغه حالات چې په د باندې سه کولینا تیرشل نو دایدا دغه ته 2 رکعات نه کوي. بیا اخري شته مسله ذکر شلا پرین سبق چې هر کله چې اسلامي فوج لشکر د کفار مزکه ته داخل شي دارالحرب ته و دی نیت اقامت وکړو د ځلا سورزه د تم کېدل ایرال مدینه دنه کوي کسر دا کوي. دغه شی اصل دا پرتا چې هر هغه زوی چې دای د اقامت صلاحیت او قدرت لري بیا په دشه د اقامت نیت یا درسته و مسلمان فوج د پورا د جنگ وطن یعنی د کفار مزکا د اقامت پورا صلاحیت نه لري. ولی چې مسلمان په دغه دوی شه د فرار په حالات شوی د قرار په حالات شنوي لیا زنګل لیا بیابان وخلا نو ته شه اقامت نه کیږي. نو سبق میں دادا و اذا دخل المسافر فی صلاة المقیم چې کله مسافر سړی په منځ د مقیم شه داخل شو یعنی امام مقیم وو مقیم امام پسې اقتدا وکړه مغا بقاء الوقت د وخت د بقی پته کې دل په صورت شه
اتم الصلاة المنځ دای پیراکو مسافر سړی دا و مقیم امام پسې ودرېده نو وقتیل میس چې وي بیا ودای مقیم امام پسې پیراوي ای کسر ونه کوي دغه امام متابعت کوي وان دخل معه فی فائدة لم تجوز صلاته خلفه او کچره دای داخل شو د دخل ولا ضمیر فاعل بسفار ده و معه شه دا مضاف الیه ها ضمیر نه مراد مقیم امام کچره مسافر داخل شو د مقیم امام سره فی فائدتن په پته شویل مونږ شه لم تجوز صلاته خلفه نه جایز کېږي د میز د ورسته د امام مسافر سړی په مقیم امام پسې اقتدا کول شي خو په وخت شه نه کا وخت چې وتلاو بیا صرف په سبو په مشام شه اقتدا کوي شي صلی رکعتیل منزینا لکه مشپشین مزدیګار و مقصدان په دغه شه اقتدا نشي کولای د قضای ذکر راغی کنه خدا حالات در شاس پېښېږي و اذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم و اذا صلى المسافر بالمقيمين و هر کله چې مسافر سړی مقیم خلق تلمیذ وکړو صلى ركعتين دایته دواس رکعتین وکړو وسلم وسلام دا وړي ثم اتم المقيمون صلاتهم بیا به مقیم خلق پیرا کو خپل میز ويستحب له مستحب دی دغه مسافر امام ته اذا سلم چې هر کله دای سلام وړي ان یقول لهم چې دای وتوي اتموا صلاتکم پیرا کی لمیز خپل فان قوم سفر دغه جمع ده واحد یې دا سافرون یا مسافر ته وایي په شان ده صاحبون لکه صاحبون چې جمع ده د صاحب فإن قوم سفرون فهمیجا قوم مسافری د مقیم خلق اقتدا مسافر پسې په هر حال شه درسته ده خواه کا عدالمیز وی او کا قضا وی و مسافر امام چې کله دواره کتینا او تاو کو بیا سلام وړای او مقیم مقتدیون ته پچار دو چې دی خپل میز په باقی خپل طریقہ ادا کو او په هغه باقی رکعته شه د سورۃ الفاتحه نو یای بلکې لشکی وردا رکعت شه خاموش لوړه استری دغه نه بعد رکوع سجده تصحیح او خپل د طریقہ پیرا کو و مسافر امام د پر مستحب دو چې د سلامونه بعد خپل مقتدیون ته دا اطلاع ورکو چې زمي سفاریان تو خپل ماجینا پیرا کیه او زیاته بهتره دادو چې موضوع شي کول نه مخشیا دای د خپل مسافر کېدل اطلاع ورکو و اذا دخل المسافر مصره چې کله داخل شي مسافر خپل شهر ته اتم الصلاه المنځ پیرا کوي و ان لم ينوي الاقامه فيه اگر کده د اقامت نیت نه کړه یا به اخو د خپل وطن وي په دغه عبارت چې صورت مسئله دا چې کله مسافر د شرعي سفر فاصله وکړو و خپل وطن اصلي ته ار داخل شي ابدیته د ار داخله دل سره دای مقیم شو په دغه شه د اقامت نیت ضرورت نشته د فقه په اعتبار سره د سړی وطن اصلي په یو نزیات کې تلاشي او شرعاً وطن اصلي صرف ایک زوی ته نو یا چې کیم زوی دای پیدا شو ده بلکې په شریعت شه وطن اصلي هر ایک زوی ته ویلا شه چې کیم زوی شه انسان خپل اهل او عیال اساسا او سامان وغیرہ چې په دغه سره دای مستقل قیام سره کوي شي لہذا چې کله یا مسافر دو زوی ته ورسید نو الموضوع شوی کسر نه کوي بلکې اتمام وکړي اگر کا د پنځله ورځې د قیام اراده نه یا دای بیا نه ووزي او بیا ودایل میسپیرا کوي ومن کان له وطن او د چا چې یو وطن وو فانتقل عنه بیا دای د وطن نه منتقل شو بل بل او چاله د واستوطن غیره او بل زوی وطن جوړ ک ثم سافر فدخل وطنه الاول بیا دای سفر یې کو ار داخل شو وطن اول تا لم یتم الصلاه مینځ دا پیران کوي
چا چې وطن اصلي بالکل مکمل پرېږدو و بل زوی یې کیر وخوسته و دای پیغو زویش استه ده ایس د پیلا شهر و د پیلا کیر سره هیڅ ربط پوتې نشه دای چلے در د بل زوی تا ایس کده سفر په دوران شه پلیاره شه دای په د خپل شهر باندې ورغای او د پنځلا سه ورځې نه کام استوګ نه د پښه کولا بیا دای په دغ وطن شه یا می سفاری اگر کا د په ماضی شه خپل کلاو نو دای کسر کای دای می سفار بول شي واذا نوى المسافر ان يقيم بمكه ومنى 15 يوما لم يتم الصلاه و چې کله نیت وکي می سفر چې دایو اقامت کای په مکه او مینا شه پنځلا سورجه لم يتم الصلاه المنز د پیران کای دواړه شه کم می سفر په مکه او مینا شه د اقامت نیت وکړو بیا ودای مقیم نشي بولو بلکې دا یو دغه می سفر ګڼل شي او په مودشه کثر کوي ویل چې مینا او مکه دوا ګوشي مقامات دي او په دوه مقامات شه د اقامت نیت معتبر ده په دغه عبارت سره مسله ذکر شلا چې په اقامت ته پورا یو شهر ضروري ده او نور لزاق شه شارح دا غالي کلی کنا چې اس د واقع او د مینا آبادی دیم را په لاو شوې دي چې یو بل سره گاډي شوې دي د شارع واحد په درجه شه دي نو اس بیا د اقامت نیت سړی په کوي شي کډواړه یت کو یا سړی کنا او یو د شپ کیم د شاته تام شله بیا سایدا بیا د اقامت نیت شه کدل شي د پنځلا تورې ده په دوه عبارت څه دا مطلب دا چې پنځلا تورې ده دای په مکه او په مینا شه گاډه تیرای و تورې ده په مینا شه او ورځ په مکه شه اس نه د مکه شه دا پنځلا تورې ده پیرا یا پیراشه نصاب ونی په مینا شه پیراشه په دا وجه باندې دای مسافر ده او موجوده صورت حال شه زادو چې دغه اس د شهر واحد درجه اختیار کړی ده والجمع بین الصلاتین للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا و جمع په میوز د ویل منځ شه د مسافر د پورا فعلا جایز ده ولا يجوز وقتا خو وقتا جایز نه ده سفر شه جمع بین الصلاتین جایز ده خو د علماء په دیش اختلاف شتا چې د جمع نه مراد جمع حقیقی ده کا جمع سواری ده جمع حقیقی هغه ته وایي چې یول میز د بل منځ په وخت شو کې د یول منځ په بل منځ په وخت شي کول او جمع سواری تعریف دادا چې اولینایل میز بالکل په اخري وخت شو کې او د دوام میز په اول وخت شو کې په دغه دوام نوم جمع من حيث الفعل یاده جمع من حيث الفعل و جمع سواری او توی جمهور علماء و د ائمه ثلاثه د جمع حقیقی او د جمع سواری د دواړه د جواز قائل دي او د امام ابو حنیفه صاحب او د صاحبین په نسبت جمع سواری جائز ده او جمع حقیقی جائز نه ده جمع سواری دا غشلا کنه چې اول میز په اخر وخت شو کې او دوام میز په اول وخت شو کې مشتو څنګه صرف دا جایز ده ولیکن عرفات او په مزدلفه شه جمع بین الصلاتین کېږي اده دغه نه مستثنا دي په هغه ځای شه په جمع بین الصلاتین باندې اتفاق ده تجوز الصلاه فی سفینه قاعدا على كل حال عند ابي حنیفه او جایزه لمیز کول په کشتی شه په نوستي په هر حال شه پنځ امام ابو حنیفه صاحب وعندهما لا تجوز الا بعذر او پنځ د صاحبین نه جایز کې مگر په عذر سره تو کشتی شه کل منځ کوین کا د قیام نه عاجز وو بیا په اتفاق سره په نوستي باندې د دلمیز جایز ده او چې راوړه کشتی وي او د قیام نه سړی عاجز نه وي بیا امام ابو حنیفه صاحب پنځ باندې بغیر د عذر نه په نوستي نیس کولیا جایز دي او په ویلوړي کولی افضل دي و ائمه ثلاثه او د صاحبین په نسبت بغیر د عذر نه په نوستی باندې براونه کشتی شه د منځ کول جایز نه دي چې دې ځله د ویلوړي باندې قدرت وي اگر کا امام ابو حنیفه صاحب کو فرمایي چې راونه کشتی شه عموما سر چکار کوي او چې کیم شاید اکثر واقعا کېږي اده متحقق په درجه شوی او فتوا ده صاحبین په قول ده ومن فاتته صلاه فی السفر قضاها فی الحضر رکعتین چانه چې پوتشل میز په سفر شه
چې بیا کله قضایی ادا کوي قضایی وروړي خپل وطن شه بیا د دوه رکعاته وکړو ومن فاتته صلاة فی الحضر او چنا چې پوتې شل میز خپل وطن شه ادا فی السفر 40 کده قضایی وروړو اغل میز په سفر شه بیا ودای سله رکعاته وروړي صورت مسله دا چې د سفر په حالت کې کسلر رکعاته ولل میز د سړینا فوت شو او د اقامت په حالت چې د اغل میز کو به دوه رکعاته کوي او په حالت اقامت شه یو رباعی میز د سړینا پوت شو او دای په سفر شه کوي بیا وسلر رکعاته کوي ویلې چې قضا د ادا موافق واجب دی قضا د ادا موافق واجب دی چې څنګه ادا لازم شو یدو هغه رنګ وی قضا یاوي چې چا باندې ادا سلر رکعاته واجب شو یدو قضا ویا سلر رکعاته واجب وي او چې چا باندې ادا دوه رکعاته واجب شو یدو دغه قضا یا دوه رکعاته واجب دي والغاصي والمطيع في السفر في الرخصه سواء و ګناګور او فرمانبردار د سفر پر رخصت شه یو برابر دي سفر معصیت لکه د شزینا بغیر د محرم نه د حج پر سفر کول یا سفر طاعات لکه جهاد د پر سفر کول د احناف په نسبت د دوړې قسم سفر چې سړی کوي دته د سفر رخصت حاصل وي ولې چې د الله تعالی د نبی فرمان ده صلی الله علیه وسلم یمسح المقیم یوما وليله والمسافر 3 ایام ولياليها چې مقیم سړی وي ورځ وي واشپا مسح کوي او مسافر وي درې ورځې او درې شپې مسح د حدیث شریف شه د غاصی او د مطیع هیڅ تفصیل نشته ده بس